د حریت رادیو درنو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشي وخت مو په خیر. دا وخت قبل کې د ورځې 10 بجې شوي. د سواد خبرونو کې مول حریت رادیو هر کله کو پیل کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. اسلامي امارت د اسرائیل لخوا د مسجد الاقصی به حرمتي په کلکو ټکو غندي. د بخش آباد بند پرانیست د هیواد د اقتصادي غوړېدا او ځان بساینې پر لور مهم ګام دی. له سیمې او نړۍ اوري پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې کچه 28 سلنه راکمه شوې ده. ښه راغلاست. اوس هم د خبرونو تفصیل. اسلامي امارت د اسرائیل لخوا د مسجد الاقصی به حرمتي په کلکو ټکو غندي. د افغانستان اسلامي امارت مرکزی ویان په خپل ټویټر باندې فلسطین کې د اسرائیل لخوا د مسجد الاقصی به حرمتي په اړه یو اعلامیه خبره کړې. دغه اعلامیه کې راغلي د یو شمېر راپورونو پر اساس په غیر قانوني توګه مش اسرائیلان د نظامي ځواکونو په حمایت یو ځل بیا مسجد الاقصی ته ننوتلي او هلته به حرمتي کړي. د افغانستان اسلامي امارت د مقدس اماکنو به حرمتي په کلکو ټکو غندي او هر څه ژر د دې چارې د درېدو غوښتنه کوي. پر بدفاع خلکو عبادت ځایونو تیری د انساني او نړیوالو اصولو خلاف کار دی. ورته کړنې په ډاګه کوي چې مظلوم او بدفاع فلسطیني ولس د اسرائیلي اشغالګر رژیم تر ظلم لاندې شپې ورځې تیروي. د بخش آباد بند پرانیسته د هیواد د اقتصادي غوړېدا او ځان بساینې پر لور مهم ګام. د فراولت پرارود ولسوالۍ کې د بخش آباد بند په نن شنبه د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د بخش آباد بند په فراولت کې د اسلامي امارت یو سره مراني پروژه بلل کېږي. د بخش آباد بند ښي طرف ته د 50 کیلومتره او چپ لوري ته د 250 کیلومتره کانال په لرلو سره په ټولیز ډول 8590 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د اوبو او انرژۍ وزارت سرپرست وزیر له داخلي بند څخه لیدنه کړې. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې وزیر الحاج ملا عبداللطیف منصور داس حال کې چې د کندهار د سیندیزي فرعي حوزې رئیس ملا سید محمد شرافت یې ملتیا کوله د کندهار ولایت له داخلي بند څخه لیدنه کړې. شرافت چې افغانستان کې د اسلامي امارت د دوهم ځل واکمنۍ له پیل څخه تر اوسه په دغه بند کې د ترسره شوو کارونو په هکله تللي پلاوي ته معلومات وړاندې کړي دي. ښاغلي منصور د شرافت له هلو ځلو مننه کړې او د ترسره کړیو فعالیتونو یې خوښي ښودلي او د یاد بند د حفظ و مراقبت په هکله د کندهار د سیندیزي فرعي حوزې رئیس لازمې سپارښتنې کړي. د یادول وړ ده چې د اسلامي امارت رهبرۍ په دې وروستیو کې د اوبو د مهار برخه کې هڅې چټکې کړې دي. د هیواد جنوب هلمند کې د نظامي وسایطو ګڼ شمېر پرزې او سامانونه نیول شوي. د 215 اعظم قلعهدو بدري لواء د عمري کنډک خبرپاڼه کې راغلي چې د کشف او استخباراتو مجاهدینو لوري د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نظامي وسایطو ګڼ شمېر پرزې او سامانونه تر کشف وروسته نیول شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د یادې قلعهدو زړورو مجاهدینو شپه ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي او هیچ ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد ملي شتمنۍ او بیت المال ته زیان وړوي. د یادول وړ ده چې تر دې وړاندې هم د دفاع وزارت قلعهدوګانو په دې وروستیو کې د هیواد بېلابېلو برخو کې د دا ډول عملیاتو په بریا ترسره کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو حریت رادیو ته غوږ یاست. په 88.5 څپو باندې د ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه رسوي. خبرونه ته بیا هم دوام ورکوو. لغمان کې پر وجربه ځمکه کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو د دغه ولایت لشنګ ولسوالۍ اړوند سایګل دره کې پر وجربه 12 بیسوي ځمکه کرل شوي کوکنار په بشپړ ډول له منځه وړي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر قاری ادریس وایي چې د کوکنارو له منځه وړلو کمپاین یې دوام لري او ډیر ژر به د لغمان ځینو سیمو ولسوالیو کې کرل شوي کوکنار له منځه یوسي. همدارنګه لغمان امنیه قومندان مولوي نجیب الله بدخشي وایي چې ټولو مسؤلینو او اړوندو ارګانونو ته دنده سپارلې چې د پروسه کې چټکوالی او پرمختګ رامنځته کړي او د دې حرام بوټي له منځه وړلو کمپاین کې برخه واخلي. په بشپړ ډول یې له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې لغمان کې په سلګونه جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت پاکه شوي او د کوکنارو له منځه وړلو کمپاین لا هم دوام لري.
سرپل کې بیا د سباندې 15 میلیون افغانیو په لګښت د څښاک پاکو اوبو یوه شبکه ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. په سرپل ولایت کې د کلیو بیا رغونې پراختیا ریاست وایي چې د دغه ولایت په مرکز کې د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټه اخیستنې ته هم سپارل شوې ده. د یادې شبکې د پرانیستلو مراسمو کې د دغه ولایت د کلیو بیا رغونې پراختیا رئیس ملا جمعه خان حقیار وایي چې دغه شبکه د 4523 متره په اوږدوالي د مرکز په قلعه سوخته سیمه کې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ د سباندې 15 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې پر مټ یې 415 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. ورته مهال د دغه شبکې پرانیستلو مراسمو کې د یاد ولایت والي محمد یعقوب عبدالرحمن اکا د یادې سیمې اوسیدونکو ته دغه شبکې جوړېدو مبارکي ورکړي او ویلي چې د سرپل اوسیدونکو ته به د اسانتیاوو برابرولو په موخه له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. اوس هم له هیواد بهر له سیمې او نړۍ څو جلا خبرونه کې داوري. پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې کچه 28% کمه شوې. سیمه ییزې رسنۍ د پاکستان مرکزی بانک په حواله خبر ورکوي چې 13 اپریل میاشت کې دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه په سلو کې 28.8% راکمه شوې ده. د پاکستان مرکزی بانک زیاته کړې تیر کال پاکستان کې بهرنۍ پانګونه 180 میلیون او 700 ډالر وه، خو سږ کال دا اندازه سباندې 120 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د 2022 میلادي کال له جولای څخه د سږ کال تر اپریل میاشت پورې پاکستان ته د بهر میشتو پاکستانیانو له لوري د اسعارو لیږد هم په سلو کې 14 راکم شوی دی او اوس پاکستان د اسعارو د کموالي له کبله له اقتصادي سقوط سره مخامخ شوی دی. وروستی خبر بیا دا چې زیلنسکي عربي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا په موخه سعودي ته سفر کړی. نړیوالې رسنۍ وایي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له عربي نړۍ سره دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه یې خپل لومړنی سفر سعودي عربستان ته پیل کړی دی. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ننګونو په ختمولو کې د سعودي عربستان رول مهم بللی او ویلي چې کیپ له عربي نړۍ سره نوې همکارۍ ته چمتو دی. د راپورونو له مخې زیلنسکي چې دا مهال د سعودي عربستان له چارواکو سره جوپان ته هم بلنه ورکړي چې د جیوا په غونډه کې برخه واخلي. د نړۍ اوس سترو اقتصادي هیوادونو غونډه کې هغه هڅه کوي چې دغه هیوادونه قانع کړي چې په روسیې نور بندیزونه ولګوي. درنو قدرمنو اوریدونکو، له حریت رادیو څخه تر دې مهاله مهم او وروستي خبرونه هم دلته پای ته ورسېدل. ځلان مو په لوی او بخښونکي مننه رفس ورم. تر بیا ښه وخت ښې چارې.